السلام علیکم ګرانو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د راشد خان او محمد نبي په باره کې معلومات درکمه چې د ایرلینډ سره چې کومې را روانې دوې لوبې چې دي په 19 مۍ او 21 مۍ باندې په دې لوبې کې به راشد خان او محمد نبي لوبیږي او که به نه لوبیږي. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو د تاسو خبر یاست راشد خان او محمد نبي چې ده د څو ټیم مخته دي له سنرایزر له لوبډلې سره یو ځای وو او دوی آخري میچ له دلی کپټل سره وکړی چې هغه میچ دوی وبایلی نو دوی بیا له ټورنمنټ سره آوټ سو. نو راشد خان او محمد نبي چې ده دوی بیا افغانستان ته سفر وکړی هلته له پامین سره یو ځای سو. نو دوستانو اوس به زه تاسو ته وایم چې د را روان دوه میچ چې دي له ایرلینډ سره په 21 مۍ او په 19 مۍ باندې چې دي نو په دې میچو کې به راشد خان او محمد نبي له افغان لوبډلې سره یو ځای کیږي او که به نه کیږي نو دوستانو بالکل دوی به یو ځای کیږي ورسره او دوی به د ایرلینډ په خلاف په دواړو لوبو کې لوبیږي. نو دوستانو که چیرې ستاسو دا خبر خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم د کرکټ خبرونه په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو تر بل ویډیو پورې اجازه راکړئ د الله په امان.